نننۍ خپرونه کې غواړو تاسو د اوداسه مکروهات بیان کړو. احمد مدثر ته ښه راغلاست وایو. ښه راغلاست خپرونې ته. مننه. زه هم تاسو قدرمنو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ښه احمد مدثره کولی سي موږ ته وایي د اوداسه ټول مکروهات څو دانې دي؟ وویل نه، د اوداسه ټول مکروهات دي 6 دانې دي. ډیر ښه ماشاءالله. قدرمن لیدونکو اوس به احمد مدثر موږ ته د اوداسه یو مکروه بیان کړي. مهرباني وکړئ. وویل نه، زه به تاسو ته یو نفل بیان کړم، یو مکروه بیان کړم. لومړی مکروه وهل د اوبو دي پر مخ باندې په زوره. کله چې موږ اودس کوو نو باید په کراره سره خپل مخ ته اوبه واچوو، او که چیرې موږ په زوره خپل مخ ته اوبه وهلې نو زموږ اودس مکروه کیږي او زموږ لمونځ نه کیږي. دویم پوزه ټک وهل په اوبو کې. کله چې موږ په اوبو کې خپل پوزه ټک وهو نو هر رقم اوبه چې اوسي په هغې باندې یو انسان یو مسلمان بل مسلمان پې اودس کوي، پاکې اوبه اوسي، یا په همداسې سیند کې اوسي یا په یو بل ځای کې چې اوبه اوسي، موږ باید هیڅ داسې ځای کې د خپل پوزه ټک ونه وهو. باید په خاورین ځای کې په همدغه یو بل ځای کې خپل پوزه ټک وهو، د دې لپاره چې هر د الله تعالی نعمت چې ده د ستایلو وړ ده او موږ هغه ته اړ یاستو. ډیر ښه ماشاءالله. دریم د خولې او د پوزې پریولل دي په چپه لاس باندې. کله چې موږ عذر ونه لرو، که چیرې موږ عذر ونه لرو نو خپل چپه لاس راواخلو، خپل خوله پرې پرېمینځو، د خپل پوزه پرې پرېمینځو، نو دا هم زموږ اودس مکروه کوي. څلورم خبرې د استنجا په وخت کې. کله چې موږ استنجا وهو نو باید د استنجا په وخت کې خبرې چا سره ونه کړو، د دې لپاره چې دا هم زموږ اودس مکروه کوي. پنځم مکروه کتل دی اوبو ته اچول د باولو دی یا د نور داسې ګندګیو، لکه څنګه چې ما په تیر مکروه کې هم تاسو ته وویل چې موږ باید خپل پوزه ټک ونه وهو، نو په پنځم مکروه کې هم تاسو ته وایم چې موږ باید نه باولې نه داسې نورې ګندګیانې لکه داسې نور خراب ګندګیانې دا باید هم په اوبو کې ونه چوو. شپږم مکروه کتل دی خپل عورت ته. درنو لیدونکو باید موږ هیڅ کله خپل عورت ته ونه ګورو، ځکه چې زموږ د سترګو دید هم ضعیفیږي او دا هم زموږ اودس مکروه کوي. دا زموږ 6 مکروهات چې ما تاسو ته یو بیان کړل. هیله کوم چې زده کړئ او ښه یې مراعات کړئ خپل په اوداسه کې، تر څو زموږ اودس او لمونځ د الله تعالی په دربار کې قبول شي. ډیره زیاته مننه احمد مدثره. قدرمنو لیدونکو دغه ول 6 مکروهات د اوداسه هیلهمند یاستو چې تاسو دغه زده کړئ او خپل اوداسه کې مراعات کړئ، تر څو زموږ لمونځ اودس د الله تعالی په لوی دربار کې قبول سي. دغه و زموږ نننۍ خپرونه. تر بلې خپرونې تاسو په لوی پاک رب سپارو. خوشحاله اوسئ.